من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. محترم حاضرینو، ستاسو په حضور کې ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث مبارک پیش کی. د دې حدیث راوی مشهور صحابی حضرت ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه دی. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو خاص نصیحت او یو خاص هدایت د قوم او د امت لپاره را نقل کړي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به مشتویل چې من رأى منکم منکرا، کچیر یو څوک په معاشره کې یو منکر او د الله تعالی د نافرمانی کار وویني نو فلیغیره بیده، داغې مخنیوی دی په لاس باندې وکړي، داغې مخنیوی دی په طاقت باندې وکړي او هغې دی په لاس او په زور او په طاقت باندې رامنع کړي. بلکې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حدیث د الفاظو صدا معلومیږي چې صرف رامنع کول نه، بلکې هغه د نافرمانی کار د ګناه کار هغه دی په نیک کار او په ښه کار باندې بدل کړي. او وان لم یستطع فبلسانه، کچیرې د انسان سره زور نستا، طاقت نستا، د لاس او د زور په قوت سره د هغې کار مخنیوی دی نسی کولی، نو بیا خو فبلسانه په ژبه دی د هغې مخنیوی وکړي، په خوله باندې، په ژبه باندې، په خپلو الفاظو، په خپلو وینا کې دی د هغه سړي سر ور خلاص کړي چې سړی دا کار ګناه ده، سړی دا کار نافرمانی ده او په دې کار باندې دنیا کې الله تعالی ناراضه کیږي او د دې کار په خاطر په آخرت کې ستا انجام او عاقبت ډیر بیکاره کیږي. لیکن کچیرې د دې انسان سره د ژبې د تکلم د وینا وس او طاقت هم نستا، نو قلبه د هغې څه وروسته به په دې زړه کې د دې ګناه څخه نفرت کوي، په دې زړه کې به دا ګناه بده محسوسوي او په دې زړه کې به د دې ګناه څخه د لرېوالي کوشش کوي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي وذلک اضعف الایمان، او دا د انسان د ایمانی هغه کیفیت او د ایمانی ترتیب هغه ضعیفه کیفیت او ترتیب بلل کیږي. لکه دا ترتیب الله تعالی سوره عصر کې بیان کړی دی. الله تعالی ډېر ځله په والعصر په زمانه باندې قسم خوري. اوس الله تعالی چې په یو کار باندې قسم خوري د دې مطلب دا نه چې الله تعالی یو چاته د دې شي یقین ورکوي. موږ چې کله په دنیا کې په یو شی باندې قسم اخلو، زموږ خبره، زموږ مقصد او مطلب دا چې زما پر دې خبره د دې سړي یقین راس، لیکن د الله تعالی مطلب دا نه. الله تعالی د کم شي چې د قسم ور باندې اخی د هغې شي عظمت او لویوالي ته اشاره کوي. نو الله تعالی وایي والعصر، زما د په زمانه باندې قسم وي. بعضې مفسرین وایي والعصر، الله وایي زما د مازدیګر په لمانځه باندې قسم وي چې د دنیا ټوله انسانیت په خساره او په نقصان کې دی. ان الانسان لفی خسر. لیکن څلورو صفاتو والا انسانان دا د خساري او د نقصان څخه خلاص دي چې په کم چا کې دا څلور صفات راسي نو هغوی بیا په خپله زندګي کې د نقصان او د تاوان سره نه مخامخ کیږي. په هغه څلورو صفاتو کې اولنی صفت ایمان، او دویم صفت عمل صالح، او دریم صفت په خپل مابین کې په معاشره کې وصیت بالحق، د حق خبره سره کول. چې کله یو څوک په محله کې یو څوک پر غلط ترتیب باندې وویني، یا په خپلو قریبانو کې وویني، یا په خپلو بچانو کې وویني، نو هغې ته د حق وینا کول. او څلورم صفت وصیت بالصبر دی، یو بل ته د صبر تلقین کول، یو بل ته د صبر امر کول، یو بل ته د صبر مذاکره کول. کچیرې دا څلور صفته په سړي کې راسي نو هغه سړی بیا د خساري او د نقصان څخه خلاص انسان بلل کیږي. نو دی کې ایمان جلا شی دی، عمل صالح جلا شی دی، وصیت بالحق دا دریم شی دی. د وصیت بالحق ترجمه مفسرین دا کوي چې یو بل ته د الله تعالی د حقوقو خبره کول. یو سړی په لمانځه کې کمزوري کوي نو هغې ته د لمانځه خبره کول. یو سړی د الله تعالی په دین کې کمزوري کوي، هغې ته د الله د دین خبره کول. یو سړی په همسایتوب کې کمزوري کوي، هغې ته د همسایتوب خبره کول. یو سړی د الله او د الله د رسول په حقوقو کې کمای یا د بندگانو په حقوقو کې کمای کوي نو هغې ته دا خبره کول. دې ته ویل کېږي وصیت بالحق. او څلورم نمبر وصیت بصبر دی. وصیت بصبر دې ته ویل کېږي یو څوک په ګناه باندې اخته دی، د الله تعالی نافرمانی کوي او د الله تعالی حکم ماتوي او داسې عمل کوي چې په هغې باندې الله تعالی ناراضه کیږي، نو د هغې څخه دا سړی راګرځول، که وس در سره په لاسو په زور باندې راګرځول،
او کچیرې د لاسو د زور وس نه در سره بیا په دې خپله ژبه او په وینا باندې هغه سړی راګرځول او کچیرې په هغې باندې هم وس نه در سره بیا د دې زړه کیفیت داسې جوړول چې د هغې په خاطر د دې سړي د ګناه څخه د راګرځېدلو یو ترتیب تا ته برابر است. نو د نقصانه څخه د خلاصېدو دپاره صرف ایمان کافي نه دی او صرف عمل صالح ذاتن کافي نه دی چې بس ما خو ایمان راوړی دی او زه په خپله لمونځ کوم او زه په خپله عمل صالح کوم، بلکې لکه څنګه چې ایمان او عمل صالح د خسارې او د نقصان د خلاصوالي دپاره ضروري عمل دی، دغه رقم دریم ضروري عمل هغه دا دی چې ته به وصیت بالحق هم کوې او څلورم ضروري عمل دا دی چې ته به وصیت بالصبر هم کوې چې په معاشره کې څوک پر نافرماني او پر ګناه باندې وویني د هغې به د ګناه څخه د راګرځولو یو ترتیب جوړی، نو بیا به ته د خسارې څخه خلاص بلل کېږي، بیا به ته هغه سړی بلل کېږي چې کوم چاته الله تعالی د نقصان او د خسارې څخه نجات